السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. نن د چی سبق دی؟ نن د اوتې د ورځو سبق. د اوتې د ورځې د نومو ښوول. صحیح دی؟ نن به موږ د اوتې د ورځې نومونه په انګلیش، په اردو او په پښتو کې ښیو چې ورته ویل کېږي. راوڅکېږه یاسین دې خواته، راوڅکېږه یاسین ګرد ورته ګوري. دا چې کوم دی دلته یې لیکلي دي ډي ای واي ډي ون مطلب ورځ. ډے ورځ ته وایي، ډي ای واي دا یې د سپیلینګ دی. چې ورته تاسو څوک وایي د ورځې سپیلینګ ته ماته ووایي، ته ووایه ته ډي ای واي. که ته په کمپیوټر کې ووایې ډي ای واي نو دی تا ته ورځ راپورته کوي. که ته په مثال په نور چې کوم نوي اسباب دي په هغه کې راځي ډي ای واي ورځ، کومه ورځ د نون نو دا به نون زه درښیم. ډیټ بیا تاریخ ته وایي. تاریخ ورځ کومه ده؟ ورځ چهارشنبه، دوشنبه، سه شنبه، یا مثال هفته، اتوار، سموار، بود، منګل، جمعرات، جمعه. اردو کې، پښتو کې موږ هغه ورته وایي هفته، او مثال چې ورته وایي شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، دا رقم ورته وایي. په انګلیش کې بیا نور څه خپل نومونه لري. اوس به نو موږ اول دا ووایو چې ډېر تاریخ کوم یو دی. تاریخ نن دی 2022 د 2024 دا 2024 ګوره دا وي 24 شپږ 2024 نن د څلورمې میاشتې او شپږویشتم تاریخ دی. کوم دی؟ 24 تاریخ دی. نن د اسلامي تاریخ کوم دی؟ اسلامي تاریخ چې کوم دی هغه دی د 1400 ګورئ دلته به ولیکو 14 د 1440 ګورئ 1440 تاریخ اسلامي په خپل دغه کې لیکو، په اسلامي نوم کې لیکو، په اسلامي حساب کې هغه هم درته لیکم. د 1440 د اوغه میاشتې د 11مې میاشتې نن اتمه ورځ ده. 11مې میاشتې ګورئ نن ورځ اتمه ده. ورته ګوره دې میاشتې د ذوالقعدې میاشت وایي. اوس دغه حساب موږ په دغه کې څنګه لیکو؟ په اسلامي حساب کې. اسلامي حساب مطلب عربي حساب، قرآن شریف باندې چې لیکلی نو هغه دا رنګه لیکل کېږي. ګوره د هغو 14 دا رقم ګوره 1400 ګوره 1440 دا بیا څلور دی، دا بیا اووه دی. درته وګورئ دا رقم دونه فرق شته په دې دوه کې. 1440 11 یې دغه رنګه دي، د 11 وروسته اته یې دا رنګه دي. ګورئ وینې دا سر مې نه به خلاصېږي بیا ته یې چی ویلی سي. ورته ګورئ اوس اسلامي کال دا د ذوالقعدې میاشت ده. ذوالقعده دا رقم لیکل کېږي. ګوره ذوالقعده دا ذوالقعده دا کار دی عین دې وجې ذوالقعده. اوس به ولیکو د دغه ورځې د څه شوی د کوم ځای څه به شروع کړو د دغه د ورځې څه د دلته په زموږ په پاکستان چې کوم دی، په پاکستان کې یا په نور بهرنۍ دنیا کې یا په ډېرو ملکو کې د دې جمعه چې کومه ده اسلامي جمعه د جمعې د ورځې شروع کېږي، او د چې کوم عیسوي حساب دی لکه دا کوم چې اوس دغه حساب چې کوم دی چې ډېر خلک په دې باندې پوهېږي، سکولونه دې سره چټی کېږي، نادرا دفتر دی وغیره څه کوم بینګونه دي وغیره څه کوم دي، دا هغو د اوته شروع کېږي د یکشنبې یا د اتوار د ورځې بعد. د اتوار د ورځې ما بعد اوله ورځ کومه یوه راځي؟ اوله ورځ د منډې راځي. اوله ورځ د چیز راځي؟ منډې. د منډې سپیلینګ دا رنګه دی. ګورئ کتابچه دې خواته کوم ورته ګورئ د منډې سپیلینګ دا رنګه دی. MONDAY. دا ډي ورځ ته وایي. دا ډي ای واي په ټولو کې سره یو رقم دی. ډي منډې. منډې مطلب دې ته په دغه کې سموار هم وایي، په اردو کې سموار و دې ته پیر هم وایي. پیر ګورئ پیر وینې. او دې ته موږ پښتو کې دوشنبه وایي. چې شو ته وایي دوشنبه دا شنون به دا بیا یې سو دوشنبه سر مو به خلاص. او دې ته په دغه کې عربي کې په عربي کې خپل نوم لري. په عربي کې الاحد الثلاثه و دې ته الثلاثه وایي. ګورئ الاحد صبر وکړئ که راکړه بل زما د ته ګورئ نن د څه شي ورځ وله؟ نن د اتوار ورځ وله. نن د اتوار ورځ ده. د اتوار ورځ وروسته ورپسې کوم ورځ راځي؟ د اوتې ورځې ته د سبت ورځ وایي. سبت دلته ورته وګورئ
دلته ورته وګورئ سبت د اوتې ورځې ته د سبت ورځ وایي یا وروسته درته وښیم نن به د دغه ورځې ته چې شوی د دغه څه وروسته د الاحد الاثنین ورته وایي الاثنین ګورئ دا رقم لیکل کېږي الاثنین ګورئ الف دی بیا لام دی بیا په مابینځ کې دا الف دی همزه یې په سر دی ګوره الاثنین ګوره سې ده نون دی ګوره یې ده الاثنین دا دوشنبه شو څو شنبه شو دوشنبه ته د دلته څنګه توسره شي د په کار کې شي آفرین دوشنبه څو اوس نو ورپسې ګوره منډې د په انګلیش کې ورته وایي سموار یا پیر په اردو کې ورته وایي او د پاکستان کې چې کوم پښتانه اوسېږي په پېښور کې په نورو ډیژو کې په نور چې کوم پاکستان کې ډېر دغه دي هغه په دا پوهېږي په دوشنبه باندې د مثال د بلوچستان څخه خواته چې وځي بیا څوک په دوشنبه نه پوهېږي کوټې ته چې ولاړ شي څوک په دوشنبه نه پوهېږي طالبانو څه بغیره نور چې کوم کسان دغه څه بغیره کم کسان یې پوهېږي هغه ته ته وایي سموار نن سموار دی یا د پیر ورځ ده دې ته پیر هم وایي په دا اردو کې دوه نومونه راځي د سموار د بعضې ورځو اوس به نو راسو ورپسې دویمه ورځ د دې د عیسوي حساب د سبقانو ورځې د دې منډې څخه شروع کېږي د کاروبار ورځې د منډې څخه شروع کېږي ورپسې بله کومه ورځ ده د منګل ورځ ده ورپسې ټیوزډے ده ټي ورته ګوره ټي دلته دا کیمرې ته زه دا دغه ښکاره کړم ټي ګوره یو یو ای ای اس ګوره ټیوز تر دا ځای په دا ټیوز دا ډي دا د هرې ورځې په پای کې راځي ډي اے واي ډے ټیوزډے ته د منګل ورځ وایي د منګل ورځ منګل ګورې من ګاف لام دی منګل دا ګاف پر دا شي باندې معلومیږي دې ته د څه شي ورځ وایي منګل و دې ته موږ پښتانه بعضې کسان چې کوم دي هغه د څه ورځ ورته وایي د سې شنبه ګوره دا شنبه ورځې ته وایي ګوره سې شنبه او دې ته مثال دلته دغه کې لیکلي دي منګل ګوره پیر منګل بود جمعرات جمعه وینې انګلیش کې ته لیکلي دي دلته ورته وګورئ سې شنبه دې ته په دغه کې چې شوی په اردو کې ورته چې شوی ګورې الثلاثه په عربي کې الثلاثه شوی الثلاثه الف لام سي لام په الف ولاړ دي الثلاثه په خلاصو لکه نه اوس ورته ګورئ دې ورپسې بیا کومه ورځ راځي دا خو د منګل ورځ وه د سې شنبې ورځ وله دا د دوشنبې ورځ وله یا د سموار و د پیر ورځ وله د منډې و ټیوزډې اوس ورته راځي ویډنسډې په دغه کې په دغه کې ګړۍ کې او په کمپیوټرانو په ټلیفونو کې 3 توري درله راوړي که ګورې دلته ورته ګورې وینې دلته ورته وګورئ خالي چې درله راوړي دي 6 تاریخ د اپریل د میاشتې د دې څه وروسته نور توري خراب دي خالي اے اف اے آر ګورې زه یې ته ولګوم لګېږي ونه مخه کمزوري څه رونا ده که څنګه کومه روبټۍ لګېږي ګورې او دلته ګورې دا بل ته نه لګېږي اوس ګورې چې نه لګېږي اوس ونه لګېږي ته ګورې دلته دا بل ته ګورې اس یو ان دا اس یو ان بیا په پای کې راځي سنډې ته وایي سنډې نه یکشنبه چې کوم ده راځي هغه به اوس ته ګورو دا 3 توري دلته راوړي ټیوزډې ویډنسډې او پلانډې دا دلته راځي اوس به دا بل سبق ګورو اوس ورته ګورئ سې شنبه د سې شنبې څه وروسته ورپسې چهارشنبه ده چهارشنبې ته بود وایي بود چهارشنبې ته بود وایي په انګلیش کې ورته چې شوی ویډنسډې وی د انګلیش د اول توري غټ راځي ویډنسډې وی ای ډي دا 3 توري چې درته ولیکي کمپیوټر ټلیفون ستا ګړی ساعت هغه بس دا د وروسته دا ډې ورځې ته وایي چې دا درته ولیکل دا نور توري درڅه پټوي و چې تا تعلیم کړی نو ته به پوهېږې چې دا کوم ورځ ده حافظې سره به خلاص ویډنس ان ای اس ګوره ویډنس ډے ټي اے واي ډے ویډنس ډے معنی مطلب بود ته موږ چهارشنبه هم وایي چهارشنبه ګوره چهارشنبه دا 1920 وهېسو چهارشنبه آفرین اوس به نو راسو و دې ته چهارشنبه وایي په دغه کې چې ورته وایي په عربي کې اربعا ورته وایي الاربعا ګوره الاربعا اوس ورته وګورو څه
ستن به خلاص آفرین دغه ته وګوره دا کښې نشته اسمان ته یې نه خوري دلته ورته ګوري اوس ورته ګوري اوس نو د جمعرات ورځ راغله جمعرات وینې جمعرات موږ ورته څه شو وایي پنجشنبه څه شي ورته وایي پنج یا پنجشنبه شنبه دا حساب نه دا حساب تاسو ډېر زده کوئ پنجشنبه دا ما سم باید ترکي غلط غمه شوي و دې ته په عربي کې الخمیس وایي په عربي کې څه شو ته وایي الخمیس ګوره الف لام بیا خې ورسره وجنګو بیا یې ده بیا سین دی الخمیسه خې ده الخمیس ورته وایي او دې ته په انګلیش کې څه شو وایي په انګلیش کې ورته وایي تھرسډے ګوره ټي ایچ ورپسې یو آر ګوره یو آر ایس ډي اے وائی سن په خلاص شو آیا حسن خان په زور راته وایاست وینې تھرسډے جمعرات موږ پنجشنبه ورته وایي عربي کې ورته خمیس وایي څه شو ورته وایي خمیس الخمیس اوس نو ورپسې جمعه راغله جمعه دا خمیم سو تا عین سو جمعه موږ هم ورته جمعه وایو جمعه نن جمعه شریفه شپه ده یا جمعه شریفه ورځ جمعه مبارک په عربي کې ورته څه شو وایي په عربي کې هم جمعه ورته وایي په عربي کې څه ورته وایي الجمعه الف لام جم میم عین تیه دغه تیه نه ویل کېږي الجمعه دا دی جم دی وینې الجمعه سم په خلاص اوس په انګلیش کې څه شو ته وایي په انګلیش کې دا چې کوم اسباب دلته موږ اکثر استعمالو د هغه تعلق مثال زیات دغه یې دلته په انګلیش کې باندې حسابونه یي که کلنډر ته راسي که بل شي دله راسي مثال یا زوري خاتون یي بیا خاص کر د حکومت او خاص نو هغه کې هغه لیکل سوي دا یې حتی کله کله یې اردو په انګلیش درته لیکلي اردو یې په چیز درته لیکلي نو د دې وجې په دې ته په انګلیش کې فرایډې وایي اف ورپسې چې کوم دی آر آی ډي اے وائی دا ورځ ته وایي ډے فرایډې مطلب د جمعې ورځ دې ته په انګلیش کې د جمعې ورځ وایي فرایډې جمعه اوس نو ورپسې کومه ورځ سوله دلته ورته وګورئ هفته پاته سوله هفته چې هفته هې ده اول سر کې پې ده تې ده هفتې ته موږ شنبه هم وایي شنبه ګورئ شنبه او په انګلیش کې ورته څه شو ورته وایي په اردو عربي کې څه شو ورته وایي السبت الف لام بیا سین بې تیه السبت ورته وګوري دوستان په خلاص شو که نه السبت اوس نو ورپسې دغه راغله په دغه کې څه شو د انګلیش کې څه شو ته وایي سټرډے SATU ګوره URDAY سټرډے ولې دې ته وایي مثال د چې تاسې تر ورځ راغله نو سن په خلاص السبت شنبه هفته هفته په اردو کې شنبه موږ ته پښتانه ډېر پښتانه په دې کې ورته وایي خاص کر کوم د افغانستان مثال دغه افغانستان کې خلک یې په دا ورځ باندې پېژني او دارنګه په دغه کې السبت په عربي کې په انګلیش کې سټرډے په اردو کې هفته ورپسې د دې نور نومونه هم په اردو کې راځي او مې زه تاسو ته ښیم چې دا چی ورته وایي وروسته اوس ورپسې د اتوار ورځ راغله چې کوم د عیسوي حساب د جمعې ورځ ده د اتوار ورځ دې ته اتوار وایي اتوار په اتوار په ورځ سکولونه هم چټوي د اتوار په ورځ سرکاري ځایونه هم چټوي مثال د اتوار په ورځ د دې دغه د جمعې ورځ دغه ده د عیسایانو دا چې کوم حساب رایج دی دا اوس ډېر خلک په پوهېږي هغه دغه د عیسوي حساب دی 2026 د عیسایي حساب دی او اسلامي حساب ما په دې په سر کې درو شوي 1440 دی راځي اتوار ته چې شوی سنډے SUNDAY ورته وګوره دلته هم لیکلي دلته درې توري تاله راوړي سنډے ګوره نو خو لا اوس به راته اوړي ګورې دلته ورته وګوره SUN دا نور بیا نور دغه راواړول خپل دغه دلته وګورئ سم دلته ګورئ بیا بزورته د اپریل د میاشتې درې توري تا ته په سر کې لیکي SUN چې کوم مثال چې کوم هغه دغه دی یا کمپیوټر دی یا ټلیفون دی تا ته په سر کې دا درې توري د لیکلي سن
نور دا خو چې چا تعلیم کړی هغه به دې خپله پوهي چې ورپسې ډې کومه ورځ ده سنډې مطلب یعنې د اتوار ورځ ده د چیشت ورځ ده او د دغه ورځ ته موږ پښتانه یک شنبه وایي یک شنبه یو ګوره شن نون بیا یک شنبه او دلته په دغه کې الاحد ورته وایي په عربي کې الاحد ګوره الاحد. اوس به نو راسو چې په دې د دې په جمراتو او په یو څه په نورو نومونو کې په کوم نومونه دي دویم نومونه یې چشته دوم نومونه یې په دې کې راځي د هغو نومونه زه تاسو ته درښیم یو نوم خو د دا ورځې دی هفته نه ده دې هفتې ته د سینچر ورځ هم وایي سینچر ورته ګورئ دلته ورته ګورئ اس ان چي ر سین دلته ګوره دلته نون غواړي ګوره سینچر د سین دلته یې غواړي سینچر د سینچر ورځ ده د سینچر هم په اردو کې د هفتې ورځې ته وایي کومې ورځې ته وایي دا پیر او سموار خو ما دواړه درته ښوولي دي ګورئ دلته ورته ګورئ سموار ما درته ښوولي دي چې دا هفته د کومه ورځ شروع کېږي دا ورځ د سموار ورځ ګورئ پیر سموار هم ورته وایي پیر ورځ هم ورته وایي کریم دلته بل په کوم ځای کې فرق راځي دلته ورته وګورئ دلته په انګلیش کې درته لیکلي دي سټرډې هفته د اردو یې په انګلیش کې درته لیکي چې اوس تا کله دلته ورته وګورئ اتوار دلته پیر دلته منګل دلته بود دلته جمعرات دلته جمعه کله چې سړي تعلیم نه یې کړی هغه ورته حیران دي چې دا اوس چیشتي بیا په ته په سترګو ړوند دي تعلیم وایي درېیمه سترګه د انسان تعلیم انسان کا تیسرا آن کوي موږ مخکې په هغه کې لیکلي هم ول دلته ورته وګورئ منګل ټیوزډے جمعرات تھرسڈے بدھ ویڈنسڈے پیر منڈے اتوار سٹرڈے سنڈے جمعہ فرائیڈے ہفتہ سٹرڈے دلته دا په هندي کې لیکلي دي دا ګرد دی تعلیم کوي دا ویډیو ده چې اوس دا ورو دلته به موږ ته ویډیو واچ ویې ګورو په 2020 کې کړی دلته ورته وګوره اپلوډېډ دا ویلکم ټو کډز د کډز کې ته سبق هم ښیي دلته ورته وګوره هندي سا دا انګلیش دی دا هندي دی ورته وګوره څه کې موږ ښودلي دلته وګورو